جوړو، خو داسې هم نه جوړېږي چې په یو کال کې ته له افغانستان نه اوس پاریس غواړې. 15 کاله پاس هم که جاپان ته جوړ نه کړو والا اسلام آباد خو ته جوړو، خو تاسو لږ صبر وکئ، منفیګرایي مه کوئ. صحیح ده. فوز هم جوړو، دا اوس درګرده مونږ لګیا دی B-250 د طیارو فابریکه کار پې روان ده دشته هغه کې څه نومېږي خجرواش کې F-16 تیارې د دغه ترتیب مو جوړ کړی، دربر د مزایل چې له یوې کورې نه بلې کوره به ولي په دغه کار روان دی. انجینران ټول درګرده لګیا د تجربې کوي. نو مونږ تجربه وکړو، تاسو وایئ چاودنه سوې ده. غم دا ده مونږ دا تجربې کوو، دا وړې وړې درز غب چې تاسو اورئ دا مونږ مزایل جوړو، تیارې جوړو، کارخانې جوړو، غټې غټې کارخانې جوړو. دلته به ټویټا موټر جوړېږي، آیفون 15 موبایلونه به جوړېږي، خو دا اوس نه جوړېږي. ښه سبا یې مه غواړئ، فقط 15 کاله پاس تاسو 15 کاله صبر وکړئ. 15 کاله وروسته به هر څه سم سي. دلته به غټ غټ 5 سټار هوټلونه جوړ سي. که نور که برج خلیفه هم جوړ نه کړي د هغه په نیمایي جوړو. نور کارونه هم ډېر کوو، زراعت هم کار کوو، آبیارۍ ته هم کوو، سړکونه هم درګرده دا اوس دا 900 کیلومتره سړک چې د کابل نه تر هراته پورې جوړېږي دا خو څه بابا نه دي جوړ کړي، دا همدغه افغانستان حکومت د امارت یې جوړوي. راغله هغه پیسې کومکونه چې امریکایان کوي یا ملل متحده کوي 40 میلیونه ډالر او د میاشتې د که څومره ده هغه موږ نه دي په کار، هغه دوی راوړي همدغه خپلو مامورینو ته پې تنخوا منخوا ورکوي. صحیح ده. د افغانۍ حیثیت مو ساتلی د الله یې ساتو. 15 کاله وروسته به یو افغانۍ 15 ډالره کېږي. تاسو خو یې منئ نه، خو وایې اورئ ښه په خلاصو غوږونو باندې. 15 کاله وروسته به له امریکا له جرمني نه افغانستان ته خلک مزدورۍ ته راځي. مونږ هر څه لرو، تشویش مه کوه او ډېرې تبصرې مه کوه، مایک دې بند کړه چې بیا یې ګوره خلاص نه کړې. مننه جنرال صاحب، مننه. واقعا ډېرې په زړه پورې خبرې دي.